هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړې بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار په کابل ولایت کې پر 400 بېوزلو او مستحقو سوالګرو کورنیو نغدي مرستې وویشل شوې. د بېوزلو کورنیو د ملاتړ په دوام دا ځل بیا هم د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د سوالګرو د راټولولو کمیټې لخوا په کابل بادام باغ کې 400 اړمنو کورنیو ته نغدي مرستې وویشل شوې. غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد. په دې مراسمو کې د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معین شیخ عبدالرحمن منیر او یو شمېر مسؤلینو او د یادې کمیټې د وزارتونو او خپلواکو ادارو استازو ګډون کړی و. د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی د خاص شفقت لمخې او د خاص لورینې لمخې نن موږ 400 هغه مستحقو غریبو کورنیو ته 15,000 افغانۍ مساعدت ورکوو چې هغه مستحق کسان وي او دغه لړۍ به د آینده دپاره هم دوام لري لکه څنګه چې مخکې بار دغه عمل صورت نیولی دی. د رمضان المبارک پر 24 تاریخ باندې هم 100 کسانو ته یا څه د پاسه 100 کسانو ته هغه 15,000 افغانۍ د مساعدت په تور باندې ورکول شوې. دا د اوس بیا 400 کسانو ته د مشرتابه د لورینې او د هغه د پیرزوینې و شفقت په اساس باندې 400 مستحقو کورنیو ته 15,000 افغانۍ ورکول کیږي او دا لړۍ به انشاءالله د آینده دپاره هم د دې نه بعد هم دوام ولري. شیخ منیر صاحب په خپله وینا کې د بېوزلو سره د مرستې پر ارزښت ټینګار وکړ او ویل چې د اسلامي امارت له لوري دا ډول مرستې د ټولنیز ملاتړ یوه مهمه برخه ده. هغه زیاته کړه چې د امیر المؤمنین د شفقت او پیرزوینې له مخې هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ مرسته ترسره کیږي چې دا لړۍ به دوام ولري. د اسلامي امارت یو جهان مننه چې معیوبین سره یو نقد پیسې کمک وکړه او موږ ډېر عاجز طبقه یو. خدای دې وکړي چې نور هم موږ سره کمک وشي او دله هغه نه راووځو. خدای مهربان دی. یو جهان مننه. خیر اوسه.